په پی ایچ پی کې زموږ سره بل ټاپک چې دی هغه پی ایچ پی فنکشنز دي. فنکشن چې دی دا زموږ سره بلاک اف کوډ دی written to perform specific task چې زموږ سره کله موږ وایو چې یاره یو څلور یا پنځه لاین اف کوډ دی او دا زموږ سره بار بار پکارېږي په ډفرنٹ فایلز کې یا په ډفرنٹ ځایونو کې دا پکارېږي په سیم کوډ کې په سیم چې کوم سکرپټ دی پای کې، نو موږ هغه کوډ چې دی په یو فنکشن کې ور واچو او سیمپل لکه دغه کوډ چې دی دا فنکشن چې دی دا موږ کال کوو دا په هغه ځای کې موږ هر څومره ځای کې چې بیا موږ ته دا کوډ پکار وي نو په هغه ټایم کې موږ دی صرف کال کوو، فنکشن کال کوو، دی موږ له هغه کار کوي. بیا زموږ سره دوه ټایپ یا دوه میجر ټایپس اف فنکشنز دي یا تاسو ویلي هم دي په سی سی پلس پلس کې هم یو شانتي دي، بلټ ان فنکشن دي، یوزر ډیفاینډ فنکشن دي. پی ایچ پی موږ ته اباوټ ټو مور دین 1000 بلټ ان فنکشن پرووایډ کوي او په دا چې دا فنکشن موږ ډایرکټلی کال کولی شو within a script to perform a specific task لکه زموږ سره if open دی فایل اوپن چې کله موږ فایل اوپن کوو، if close دی چې فایل کله موږ کلوز کوو، if write دی چې فایل کې موږ سره رایټ سټیټمنټ پکې رایټ کول غواړو، داسې وی ای آر ډمپ دی، پرنٹ آر فنکشن دی، گیٹ ټایپ فنکشن، سونو زرګاو پورې فنکشنز چې دی هغه بلټ ان فنکشن پی ایچ پی پرووایډ کوي. هغې کې موږ ته څه ضرورت نشته څه د هغو چې موږ ته صرف دا پته چې یاره دا یو فنکشن د څه لپاره کار کوي او څنګه کار کوي، بس موږ به هغه رالو ډایرکټ پې کال کوو. د دغې نه علاوه یوزر ډیفاینډ فنکشن چې دی یوزر ځان یو خپل فنکشن هم ډیفاینډ کولی شي چې په هغې کې د خپلې مرضۍ څه سپیسیفیک کوډ ولیکي او هغه کوډ درته په کوم ځای کې پکارېږي نو دا فنکشن دی بیا په هغه ټایم باندې کال کوي، نو دغې ته موږ یوزر ډیفاینډ فنکشن وایو. یوزر ډیفاینډ فنکشن چې دی که نه دا زموږ سره ته ریپیټډلی یوز کولی شي په یو پروګرام کې. بل خبره دا ده چې دا فنکشن اتومیټیکلی نه ایگزیکیوټ کېږي چې لکه سپوز ته یو پیج جوړ کړې او دی څنګه دا پیج لوډ شو دی ایگزیکیوټ شي، دی چې دی اتومیټیکلی نه ایگزیکیوټ کېږي، دی کم ځای کې دی باندې کال یا سپوز تا په یو بټن باندې دا کال کو نو اله چې کله دی کال شي نو دی به اله ایگزیکیوټ کېږي. بل زموږ سره چې کله موږ یوزر ډیفاینډ فنکشن چې دی هغه موږ ډیفاینډ کوو نو په هغې کې به اول موږ فنکشن چې دی دا کیورډ دی دا به استعمالو، بیا به ورپسې فنکشن نیم لیکو او بیا پیرنتیسیس. فنکشن نیم باندې چې کوم د ویریبل لپاره کوم رولز اپلای کېږي چې یاره په انډرسکور باندې به یا شروع کېږي، الفابیټس باندې به شروع کېږي وغیره، دغه رولز به په دې باندې هم په نیم او فنکشن باندې هم اپلای کېږي. او بل پیرنتیسیس کې د پیرامیټرز یا آرګومنټس هم ورکولی شي، هغه هم ته لیږلی شي، بل فنکشن تاله څه ویلو ریټرن کوي هم. نو دا ټول کارونه څنګه چې په سی سی پلس پلس کې کېږي په دې کې کېږي. یو اگزامپل دی لیپ ایئر اگزامپل دی چې موږ وګورو چې یاره موږ یو ایئر ورکو که نه چې دا لیپ ایئر دی او که نه دی. نه اول خو موږ دا وپېژنو که نه چې یاره دا لیپ ایئر وایسته. لیپ ایئر چې دی هغه هر څلور کاله بعد چې هغه لیپ ایئر راځي او څلور کاله بعد چې کوم لیپ ایئر نو په هغې کې یوه ورځ زیاتی چې کوم زموږ سره د فبروري هغه میاشت ده که نه، د فبروري میاشت عام طور باندې د 28 ډیز وي که نه، نو په لیپ ایئر کې چې کوم فبروري میاشت ده نو هغه د 29 ډیز وي، دغې ته موږ لیپ ایئر. اوس به موږ دا لیپ ایئر معلومو څنګه، نو د هغې څه طریقه ده، د هغې طریقه دا ده که فرض که یو ایئر چې هغه ډیویزیبل بای 4 یا ناٹ ډیویزیبل and not divisible by 100 چې په 4 باندې ډیویزیبل یي خو په 100 باندې ډیویزیبل نه نو به لیپ ایئر. دویم دا چې په 4 باندې ډیویزیبل او په 400 باندې ډیویزیبل نو دا به زموږ سره لیپ ایئر. نو دوه کنډیشن کو پرس کې دوانو کې هر یو زموږ سره ټرو نو دا به زموږ سره لیپ ایئر. کو پرس کا یو ایئر چې دی په 4 باندې ډیویزیبل او په 100 باندې ډیویزیبل نه وي او یا په 4 باندې ډیویزیبل او په 400 باندې هم ډیویزیبل نو دا به زموږ سره لیپ ایئر. نو دا پروګرام چې دا موږ په فنکشن باندې ګورو چې دا په فنکشن کې څنګه لیکل کېږي. نو یې پر موږ په دې کې یو پروګرام چې دی لیکو فنکشن به ولیکئ، بیا د فنکشن نیم سپوز ما ورکو لیپ او ایئر چې دی هغه زموږ سره د فنکشن نیم شو
ارګومنټ چې دی به ول موږ څه شی ورکو یو year به دې ته موږ پاس کوو ټیک شو او باډي اف سټیټمنټ به زموږ سره دلته شروع شي په دې کې به دننه زه یو ویریبل ډیکلیئر کوم ایز لیپ چې دی زموږ سره دغه شو په دې کې زه اوس دا لیپ زه اوس ګورم چې year دا لیپ دی او که نه دی نو هغه به څنګه ګورم هغه به سمپل دا ګورم چې year چې کوم زموږ سره year چې کوم هغه کې ارګومنټ کې هغه ویریبل راغلی دا به زه وګورم کو دی پرسنټ of 4 که په 4 باندې ډیویزیبل یې موږ دې سوچ چې په کم په 4 باندې ډیویزیبل یې نو چې په 4 باندې ډیویزیبل یې او دې کې زه وګورم دی 4 ډیویزیبل دی مال 0 انسر راکوي دی زه 1 کول غواړم نو دلته به سره زه ناټ ولګوم نو ناټ مطلب دا دی چې په 4 باندې ډیویزیبل یې ځکه چې په 4 باندې ډیویزیبل نو پرسنټ 4 مطلب year percent 4 مطلب دا دی کو پرس کده به 4 ډیویزیبل نه دی مال انسر 0 راکوي ریمایندر به 0 وي نو چې 0 نو 0 خو زما سره فالس دی نو دا زه ټرو کول غواړم نو زه به تی end not operator ولګوم نو دی به زما سره څه شي دا به زما سره ټرو شي ها موږ وی چې په 4 باندې ډیویزیبل and لپاره زموږ سره end operators دي and او په څه باندې ډیویزیبل نه او چې کوم زموږ سره year دی هغه دی په 100 باندې ډیویزیبل نه وي نو چې نه وي نو دې ته اوس د end د ناټ ځکه ضرورت نشته چې په نه نو چې په 100 باندې ډو 0 شو نو نه دی ټیک شو ها یو کنډیشن خو زموږ سره دا شو دویم کنډیشن زموږ سره دا دی هغې دپاره به موږ آر اپریټر استعمالو آر اوس آر څه وایي آر دا وایي که نه موږ وایو چې دا year چې دی هغه دی په څه باندې ډیویزیبل year چې دی هغه په پرسنټ 400 موږ وایو چې په 400 دی ډیویزیبل صحیح موږ اوس کنډیشن داسې ویلو موږ وایو چې په 4 باندې ډیویزیبل جو موږ سره ناټ اپریټر ولګو جو 4 باندې ډیویزیبل شو او اینډ په 100 باندې ډیویزیبل نه نو دا کنډیشن شو او بل موږ وایو چې 4 باندې ډیویزیبل او یا په 400 نو 400 باندې ډیویزیبل کو دې مطلب وکړو دې 0 چې کله ډیویزیبل شو 0 شو نو بس ناټ اپریټر ولګي نو دې به شي ناټ پي کی اوس دې چل کول غواړي چې دا دوانه کنډیشن یو بلاک ځکه کول غواړي کنه چې په دې دوانو کې به یو د 4 سره ډیویزیبل کې راځي څنګه به راځي موږ وایو چې 4 باندې ډیویزیبل په 100 باندې ډیویزیبل نه یا په 4 باندې ډیویزیبل او په 400 باندې ډیویزیبل نو دا زم سره کنډیشن شول ها نو دې یو بلاک شو او یو پکې ها بریکټ چې دی بل پکار دی یو ګوري یو بریکټ دوا درې ها اوس دا زم سره شو او دې به سره ریټن کوي ریټن دا یو ویریبل چې کوم ورکړی دی دا زم سره دا ریټن کی ایز لیپ هیر چې دی دا زم سره ریټن کی اوس دا چې زه کال کوم نو زه به یو ویریبل والم result is equal to leap او here چې د زموږ ویریبل فنکشن دی او زه به ولا کم یو 2000 زه وګورم چې 2014 لیپ یا زه اوس وګورم 2000 او 20 دا year خو ختم شو 21 موږ وګورو چې 21 چې لیپ year دی او کنه دی ما دا وکړو اوس وګورم if result ټیک شو که پرس که دا ریزلټ ټرو وي مین چې انسر ورته 1 راغلی نو دا موږ وایو چې هغه year کو پرس که زه 2000 چې is the year is a leap year the year is a leap year او else echo the year is not a leap year
not a leap year. اوس دا زه سیو کوم په پی ایچ پی او ټیسټ ډاټ پی ایچ پی براوزر به خپل راواړوئ لوکل هوسټ ته به لاړ شئ او ته به رن کړئ. نو د year is not a leap year ځکه چې دا نه دی ډیویزبل، لیپ year نه دی. خو فرض که زه د دې په ځای باندې ورکړمه 22 ورکړم او چیکې کړمه نو هم نه دی، بیا 24 ورکړم او چیکې کړمه نو دی. د year is a leap year ځکه څلور کاله بعد چې لیپ year راځي نو دا د لیپ year یو اگزامپل شو، یو کیس شو یوزینګ ا فنکشن. دا فنکشن چې دا مونږه لیپ year ورکو دی ته به یو ویریبل چې دی هغه ځای پرامیټر راځي او هغه به چې ته څه ویریبل ورکول غواړئ بیا یې دا کنډیشن په کې اصل کې ضروري دی چې په 4 باندې ډیویزبل یي. ټیک شو، نو چې په کم باندې یي هغې سره به ناټ ورکوئ او په 400 باندې ډیویزبل او یا په 4 باندې ډیویزبل او په 100 باندې ډیویزبل نه نو هغه به زموږ سره صحیح، هغه به زموږ سره